نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما شفاء العي السؤال أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم د نت پسترګ کتونکو خصوصا علماء کرامو د یو ډېرې عظیمې خوشخبرۍ په خاطر مختصر یو څو خبرې کوم. په دین اسلام کې زمونږه د ټولو نه اساس او بنیاد د خبرې او د دلیل په باب کې خپله خبره مضبوطول دي. د معاشرې ټولې پریشانۍ په دې ختمېدی شي چې علما د تحقیق په لار باندې روان شي او ځان کې تحقیقی ماده پیدا کی، ځان کې کړاو پیدا کی. د دې دپاره زمونږ په دې مدرسه دارالکتاب والسنه کې د مخکې نه الحمدلله دا یو محنت شروع دی. اوس مشایخو خصوصا فضیلت الشیخ ابو محمد امین الله صاحب حفظه الله تعالی ورعاه، شیخ حضرت محمد صاحب او فضیلت الشیخ مفتی ابو خالد لائق احمد غزنوی صاحب د دې په نگرانی کې به انشاء الله الرحمن د علماو ته تخصص فی الفقه والافتاء کورس پڑھاویږي آنلاین. زوم د علماو د پاره ډیره لویه بهترینه موقع ده چې هر څومره خپل مصروفیات مخکې رستو کی خدا غنیمت او دا موقع پاتې نشي او د دې کار خیر کې خپل حصہ واخلي او آنلاین په دې کلاسونو کې شریک شي. دی کې انشاءاللہ ما ته مفتی صاحب هغه ترتیب اوه موزن سوالات جوابات مونږ په لیپټاپ کې وکتلم چې مفتی صاحب دی ماشاءاللہ په دې ملګرو پورا باعث جوړ کړی دی. په هغې باندې په یو مسله غالبا 15 حوالې کنه جی 15 حوالو پورې په هر کس باندې په جواب کې روباسي. اسې خو علما سل مصروفیات لري چې په سړي باعث نه وي نو دومره کړاو ته نه کېږي. دې کې به دا فایده وي انشاءالله چې مونږ به کتابونو تعارف پیدا شي. مونږ خپله دغه سه افتاګانی کړی دي خو مونږ خو به افتا دی ته وی چې ګنې د شامي او علمگیری نه جزئیات روباسو غټ کارو شو. مونږ چې اوس د دې د جوابات وکتل الله گواه د پاره خبره حدیث د محدثینو آرا ډیر په بهترین انداز کې نو فقه او افتاء اصل د هم د دې خبرې نوم چې سړی په خپل فتوا کې قرآن او حدیث پیش کی. د دغه محنت د پاره د مشایخو قدم وړاندې کړی دی. اول خو مونږ الله ته دعا ګویو چې د شیخ صاحب دی د مفتی صاحب دی په ژوند کې الله رب العالمین ډیر برکت واچي چې دا کوششونه نورم زیات شي او کم ملګری आवाज اوري کوشش وکړي چې دا موقع زمونږ نه خطا نشي. که نارینه دي علماء کرام او که خویندې دي زمونږ زنانه چې دواړه د دې نه فایده والی آنلاین دا یو نعمت دی، یو غنیمت دی، یو موقع ده چې فایده ته واخلو ان شاء الله الرحمن. چې یو کال دی که مونږ پابندي وکړو نو کورس خو غالبا د 3 کالو دی خو په دې یو کال کې به هر عالم ته پته ولګي چې ما څومره کتابونه وکتل، ما ته څومره مصادر ملو شو او زه څومره د مسلې په ریزلټ باندې پوهیږم. نو مزید رابطې دپاره د مفتی ابو خالد لائق احمد صاحب غزنوي نمبر ځان سره سیو کې 0335 99 14 351 په دې باندې خپل د داخلو ترتیب برابر وساته انشاءالله. دې کې ډېر خیری مونږ پکې د ټولو نه اول خپل حصہ کړی دا او زه به پکې انشاءالله د طالب العلم په حیثیت سره شریک یم او ټول علماو ته درخواست دی چې دا موقع زموږ نه ضایع نشي. جزاکم الله خیر. السلام علیکم.